بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. د قضاء حاجت لسم ادب داده چې انسان د دې خبرې خیال ساتي چې مقبره کې په قبرستان کې د قبرونو په خوا کې قضاء حاجت ته نه ځي. دی باره کې امام ابن ماجه رحمت الله علیه یو حسن روایت راوړی دی د عقبه ابن عامر الجهني رضی الله عنه په روایت سره. فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایل چې ماته دا خبره زیاته خوښه ده چې زه په سکروټه د پاسه وګرځم، یا د توري د پاسه وګرځم، یا دا چې خپله خپه د خپلې پیزار سره وګنډم. دا خبرې راته زیات اسانې دي او زیات خوښې دي د دې خبرې نه چې زه د یو مسلمان د قبر د پاسه وګرځم. او په دې خبرو کې هیڅ فرق نشته چې یو سړی د قبرونو په منځ کې قضای حاجت کوي یا د بازار په منځ کې قضای حاجت کوي. نو د دې خبرې خیال ساتل چې په مقابرو کې د مقبرې سره په قبرستان کې د قبرونو په خوا کې قضای حاجت ته نه تلل، ځکه په دې کې یو خو دا چې د دغې قبرونو او قبرونو والا بې حرمتي ده، او دغه هم زمونږ په شان زمونږ مشران دي، د دنیا نه تللي دي، موږ د هغوی احترام کول پکار دي. او دویمه خبره ده چې دغې مقابرو ته خلق ځي د عبرت دپاره، د مرګ د یاد دپاره، د خپلو خپلوانو د دعاګانو دپاره، هغې خلقو ته به تکلیف میلاویږي. دغه شان دغې قبرستانونو ته خلق خپل مړي وړي، هلته ښخوي، نو هغوی ته به د دې نه تکلیف وي، هغوی به کراهت محسوسوي، اذیت به ورته میلاویږي. په دې وجه باندې قبرستانونه، مقبرې دا د قضای حاجت ځای نه دي جوړول پکار. اکثر خلق په دې کې اخته دي، دې نه راوتل پکار دي.